سلامونه هیوادوالو، زلګم هرکلی کوم دوستانو. نن درته یوه ډېره جالبه ویډیو چمتو کوم، نو له تاسو هم هیله کوم چې تر پایه سره وګورئ او در سره شیر یې کړئ. دوستانو، نن زموږ ویډیو ده، ځینې ماشومانو نه پوښتنې کوو او هم به ډالۍ ورته لرو، نو له تاسو هم هیله کوم چې تر پایه سره وګورئ او چمتو یې کړئ. نو راځو له لومړي کس څخه پوښتنه کوو. نوم مې شمس الرحمن دی. چاکلیټ به وي. ویډیو مخکې در سره شیر کوئ تر څو موږ نورو ویډیوګانو ښایسته ښایسته ویډیوګانو تاسو لپاره چمتو کړو، او مخکې به یو ښکلې ښکلې منظرې درته ښایو راتلونکي ویډیوګانو کې، او نوي ټیلنټونه به درته ښایو. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې زهیدالله الیاس د خوست ولایت اوسېدونکی یم. د فرمانله یوټیوب چینل څخه ډېره مننه چې موږ ته جالب معلومات وړاندې کوي، چې په راتلونکي کې هم به تاسو ته معلومات وړاندې کړي. دا یوټیوب چینل د سره فالو کړئ، ویډیو یې شیر کړئ، شیرول یې هم مه هېروئ، او د نورو ویډیوګانو لپاره موږ یوټیوب چینل تعقیب کړئ. مننه. دوستانو، ویډیو مه سکیپ کوئ. تاسو ته د وطن ښکلاګانې ښیم، نو ویډیو تر پایه سره وګورئ تر څو دغه ښکلې منظرې څخه خوند واخلئ. نو ویډیو ضرور در سره شیر کړئ د مسافر لپاره، تر څو زموږ ګران مسافر هم زموږ ګران هېواد ښکلاګانې وویني. د خوست یوه ښکلې سیمه ده، هغه زیړه ودانۍ چې وینه هغه بیا پوهنتون دی، خوست شیخ زاید پوهنتون. واقعا وطن مې ښکلی دی. دوستانو، نور ویلاګونه موږ تاسو چمتو کوو، بېلابېل ویلاګونه. له تاسو هیله کوم دوستانو زموږ ویډیوګانې پر یوټیوب کتلی شئ. دغه د یوټیوب لینک چې دغه موږ په پاس د ډسکرپشن کې یا هم په کمنټ کې کتلی شئ. زموږ یوټیوب هم د فرمانله ریحان په نوم دی، نو تاسو راشئ، موږ زموږ ښایسته وطن تعقیب کړئ او ویې ګورئ هغه ویډیوګانې چې موږ تاسو ته چمتو کړي دي پر یوټیوب. انشاءالله په راتلونکي کې به بېلابېلې ښایسته ویډیوګانې تاسو پوره خپروم. دا شان دوستانو، موږ پر د انټرنیټي معلوماتو پیج هم
پیج او همداشان د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ریحان ټیک د هغه چینل لینک هم تاسو ته پر ډسکرپشن واچوم په کمنټ کې هغه هم در سره کتلی شئ تاسو پر یوټیوب کورسونه فیسبوک کورسونه همداسې زلیخلا مشعل كام دريم سم كام دريمي باكه دویمه دوستانو که چېرته دغه ټوپکۍ په دې بیټ باندې په یو لاس باندې څلوېښت ځله پرله پسې ووایي او ترې ونه لوېده نو ډالۍ ورکوم ځان کې شروع کړه ګڼه یې خپله مانه خو څو شوه لس یولس دولس وایي ګټله واخله دوستانو دا ځل داسې دی چې چا کیچ کړو بال ډلی به د هغه وي بل ورته پورته کړه کیچ یې وکړو د دوستانو د دې دپاره هم یوه چلنج لرو نو که څوک د دې هغې نه تر هغې ځای پورې ورسېدل نو ډالۍ یې یو دوه درې د یوه څخه تر شپوړه سدودو پورې وي د انتخاب دوستانو د دې څخه یو بل چیلنج موږ تیاروو دغه عددو کې کوم عددونه چې په سور خط لیکل شوي دي هغه ډالۍ دي مطلب دوی ته به وایي چې یو څخه تر شپاړس عددو پورې یو عدد خوښ کړه که چېرته دغه ستور عددونه یې انتخاب کړل نو ډالۍ ده راځه د یو څخه تر شپاړسو پورې یو عدد انتخاب کړه لکه دیارلس خلا انتخاب وکړه د یو څخه تر شپاړسو پورې یولس خلا د یو څخه تر شپاړسو پورې یو عدد انتخاب کړه لږ صبر دوستانو ویډیو تر همدې ځای پورې وه نو تاسو زموږ د نورې ویډیوګانې تمه اوسئ او ویډیو ضرور سره شیر کړئ تر څو د ډېرو دوستانو لپاره ورسیږي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته